دومه سپاره د 9 رکو نه تر 8 رکو پورې. یسألونک عن الاهله. صحابه کرام راغله پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کوي، یا وای پښتنه هم د حکمت نه، د جواب هم په حکمت ده. دا میاشت کې څه حکمت ده؟ د خدای په کله لویږي کله کنکې کېږي. الله جواب نازل کو چورتوی حکمت کې دا ده چې اوقات معلومات وشي، د عبادت وخت معلوم شي، د بزګرۍ وخت معلوم شي. ګوره د حج میاشته، د روزې میاشته، کدا میاشته کنکې کېدای او غټېدای نه، د لمر غوندې همیش موجود بیا به موږ څه پیژند چې د شعبان میاشته بیا را روانه، د رمضان میاشته، بیا د ذوالحجې میاشته، د عبادت او اوقات هم په معلومیږي. او د کروندو د زمیندار میاشتو په حساب باندې دا اوس وخت دغه شي د کرلو ده، دا دغه وخت کرلو ده. او دوم احتمال دا ده چې دوی پښتنه د علت نه وکړه، دا میاشت ولې لویږي، د څه وجه نه لویږي او کنکې کېږي. الله جواب کې ویلې په علت د تا څه مانده، علم ریاضي وسره تا څه کار ده. حکمت ته وګوره، ګټه پکې دا ده، ګټه دا ده چې د عبادت او اوقات، د حج اوقات، د معاملات او اوقات خدای په خلکو ته معلومي. وای په دغه کې نو بیا تنبیه ده په دې چې سړی د بې فایدې پښتنې نه کوي. په دغه کې څه فائدہ ده چې د علم ریاضي او اصطلاح سړی کې ماهر هم شي، چې نور د قمر مستفاده د نور د شمس نه، دا چې په هغه برج کې د لمر او د سپوږمۍ خپل خپل برجو کې دغه سپوږمۍ چې راخیږي، که په داسې برج کې وای چې د لمر دومره نری حصه ورته معلومه ده، نو اېدې لمر هغه رڼا نور د قمر مستفاده د نور د شمس نه، د غمره اندازه رڼا د لمر په دغه سپوږمۍ کې ښکاره ده. د نور ګرد سپوږمۍ شته خو نور موږ نه وینو، دا نری څوکۍ وینو ځکه هغه د لمر رڼا دلته پکې ښکاره ده. بیا سبا ته په برج کې لږ فرق راځي، لږ ډیره ورته ښکاره کېږي. بیا لکه اوس آینه ده، هلته کله داسې چې لږ لمر ته ښکاره کېږي، کنکه یې پړک کوي، بیا چې لمر راجګېږي دلته لږ شیشه نوره هم ورته ښکاره کېږي، رڼا یې زیاتېږي، کله بیا سره مخامخ شي. دغه کې څه فایده حکمت ته وګوره. نو دا علوم چې هغه غیر نافع وي، هغه کې وخت تېرول ضیاع د عمر ده. هغه څه کوي چې هغه پوښتنه کوي، هغه تحقیقات کوي، حکمت نه ځان خبر کا. یسألونک عن الاهله قل هي تورتویا دغه میاشت چې دي مواقیت للناس، اوقات مقرره، وختونه دي د الله تعالی د طرف نه د خلکو د پاره، والحج او اوقات حج دي کې. وليس البر مخکې چې حج ته به څوک تله چې د کوره به ووت، بیا به بیرته په دغه دروازه کور ته نه ننوت چې په دغه لار چې زه وتم ګناهګار وم، بیا به د شانه دوم په دیواله راخته یا به دوم ور راماتوه. کله به داسې وه چې روان به شوه، په نیمې لار کې به شی ور په یاد شو چې وایه پلانکی شی پاتې شو، حج نه به هم نه و راګرځېدلی. دلته نږدې چې راوبه چې زه خو اوس په دغه نیت وتلی وم د حج یا د عمرې په احرام کې، بیا به په دغه دروازه نه رانوت، د شانه به راخوت. الله تعالی وی دغه نیکي نه ده چې په دیوالو اوړې یا به ورر داخليږي، نیکي دغه ده چې د خدای نه وډاشه، ګناه ما که دغه نیکي ده، نور کوټې ته په خپل دروازه ورځه. وليس البر نه د نیکي دا کار بیا ان تاتوا البيوت چې راځي تاسو کورو خپل ته من ظهور هادي شاده طرف نه، ولكن البر خاوند نیکی منغه څوک د اتقا چې ځان وساتي د خدای پاک د حکم د مخالفت نه، ګناه نه کی. واتوا البيوت من ابوابها او راځي کورو خپل ته د دروازو دیغونه. واتقوا الله د الله نه ویریږي، ګناه مکه لعلکم تفلحون، شاید چې تاسو کامیاب شئ، مراد ته مقصود ته ورسیږئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، جنگيږي تاسو د الله په لار کې دیغه خلکو سره چې د تاسو سره جنگيږي. ولا تعتدوا او زیادت مکه په چا باندې، ان الله لا يحب المعتدين، خدای پاک نه خوښي تیریدونکو د حد نه. دا چې حدیبیه کې صلح وشوه چې درې اوس به ځئ، خو کال ته به بیا راځئ حج عمرې ته 3 ورځې به صرف ورته وخت تېروئ. صحابه کرام چې کال ته راتله په دغه ډارېده چې داسې نه چې هلته موږ به احرام کې هم یو حرم د خدای به مې د مشرکین وعده ماته کې جنګ را سره وکړي. نو دغه کې ډار و، الله وعده ورسره او اجازه وکړه که چا د تاسو سره جنګ کو تاسو مو سره جنګېږئ، خو تاسو تعدا مه کوئ، تاسو به جنګ نه شروع کوئ په احرام په حال کې، د حرم په زمین کې. او وروسته را روان ده
په عام اوقاتو کې چې چیرې کافر پیدا کوي وژنه خو په مسجد حرام په څنګ کې باندې جنگيږي چې ترڅو دوی نه در سره جنگېدلی د مسجد حرام یعنی د حرام په حدودو کې به جنگ نه کوي او کدی در سره و جنگېده بیا تاسو ته بیا راواده چې جنگ وسره وکړي مقابله ورسره وکړي د جهاد په متعلق کې آیاتونه په مختلفو شعبو کې ځای په ځای باندې راځي چونکه دا اول ځای د جهاد خبره ته ذکر شو نو اجمالا لږ فضائل د جهاد ذکر کو نور خدای په ځای باندې را روان دي د جهاد د مشروعیت وجه څو وخت مشروع شو ترڅو چې نبی رسول الله مدینه منوره ته هجرت نه وکړه جهاد نه مشروع چې مدینه منوره ته لاړ مرکز د مسلمانانو موجود شو د پناه ځای موجود شو قوت موجود شو بیا الله اجازه وکړه اذن للذین یقاتلون فی سبیل الله هغه آیات اول نازل شو خو جهاد دفاعي و که چاته راي در باندې کوز د اجازه ده دیغه مخ کې خو پاع په وسپحو کدی دی ویم ته به کار نه پلره خو دلته اول که چا ذاتی دغه بعد جنگ پتا شي کو دفاع روا ده هغه اوایل آیات دفاعي نازل شو ورسته اقدامي حکم چیرې مچ پیدا کړ وژنه د سینه چې کده عمله در باندې کړه نه چې تاسو چیرې پیدا کړ وژنه اقدامي جهاد اجازه بیا راغله او دواړه جهادونه نبی رسول الله په وخت کې راغلي دي د احد جنگ د خندق جنگ د دفاعي وو کفار راغله په دې مکه معزومینه د احد د دفاع لپاره وروته کفار راغله لزر کسان اسد او غطفان او قریش ټول سره جمع وو د دفاع لپاره خندق وېست دا د دفاعي جهادو نمونې دي دا چې تبوک ته نبی علیہ السلام لاړ په مکه معظمه حمله وکړه حنین ته لاړ دا ټول اقدامي جهادونه دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه ذاتي حمله شروع شوه دواړه موجود دي دفاعي اقدامي که اوسم څوک داسې وي بعض خلک د کافرانو غلامیان ملایان وي په عنوان د ملایانو باندې چې خو خدای په کو جنگال تر واکړه کدی حمله در باندې کړه کده کار نه در باندې درلود جنگ حمله نه کړه نو ته کار نه پلره داسې آیتونه ذکر کوي چې هغه په ابتدا کې نازل وو دلیل په دغه سي آیتونه سي ولی هغه نور زندگی تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ګوري دا نور آیاتو ته بیا نه ګوري چې الله تعالی واجنه ترڅو چې کلمه یې نه ویلې طریقه وخت به ورسره جنگيږي چې چیرې دې پیدا کړ الله ته به واجنه خو جهاد خپل شرایط آداب دا به ټول ان شاء الله په سورته انفال کې ذکر کو صرف لاند فضائل دومره ذکر کو جهاد د الله یو بهترین عبادت ته خو چیرم چې جهاد ټکه ذکر کیږي د جنگ فی سبیل الله سبیل الله ټکه ور سره دا وای د نیت اصلاح ته اشاره ده که کوم جنگ د کافر په مقابل کې د مفسد په مقابل کې د للهیت په عنوان نه و د قومیت دی وجه نه و د مځکې د وطن په سر باندې و د شهرت لپاره و د قدرت لپاره و د غنیمت لپاره و د غیرت دی وجه نه و دا یو هم جهاد نه ده فی سبیل الله نه ده ځکه دا ټول پیښتنه و چې د نبی علیہ السلام نه کوم یو فی سبیل الله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون کلمه الله هي العليا څوک چې په دغه نیت جنګيږي چې د خدای دین په ځکه باندې حاکم شي د څنګه چې ما پټای نیولای زه خپل پټای خلاصوم د پټی په عنوان نه موږ تربرونه مړ کړه موږ عزیزان مړ کړه د موږ د تنظیم خلک مړ کړه پلانکای وکړه په دغه نیت نه غنیمت ونی سم قدرت پیدا کم په دغه نیت نه خاص او خاص چې د خدای دین حاکم شي په وخت ځکه باندې دسه جهاد بیا غدوه فی سبیل الله یو سحر تر غربیه دا کم وخت چې مسافر قافله بیاي غدوه دغه سفر ته ویل دا د برختونه چې تر غربیه پورې سفر وکي بیا واړی دغه اول د ورځې تک غدوه روحه دا چې کوچان بیا ماسپخیم نه بعد قافله والا خوبونه مو کې المنځ وکي چې اوا بیا سړی شي بیا واړی تر مازیګر بیا تکي دغه روحه وی دا لک تک تر غربي او دغه سه لک تک د ماسپخیم نه بعد تر مازیګر دا نبی رسول الله خیر من الدنيا وما فيها تر ټول دنیا او د دنیا تر ټول نعمتو بهتر ده ځکه دنیا او نعمتونه ختميږي خو د دومره وخت جهاد چې کوم ثواب دغه بیان ختميږي
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې صحابه مبارکان روان دي یو ځای کې غره کې ډېرې ښې خوږې اوبه چې نه وه او د مځکې ونې بوټي هم درلود چې میوه هم درلوده یو صحابي ته خیال دا ورغی عجب د صوفیتوب د عبادت ځای ده چې خلکو نه بم ګوښه د خلکو د غیبت نه بم خلاصې د ضرورو نه بم خلاصې دلته واړه اوبه پکې دي دغومره ښکار به کوې د میوې به خورې خوراک خو صحابو په خپل سر بزرګي نه کړه راغی نبي علیه السلام ته اجازه غواړي که یې تا خوښه یي زه به په دغه غره کې څه وخت په عبادت کې تیر کړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل یو ساعت په فی سبیل الله د خدای د رضا دپاره د جهاد په میدان کې بهتر ده تر نپلیش 50 کاله عبادت نه په داسې ځای کې چې 50 کاله دلته عبادت کوي تر دغه نه د هغه یو ساعت وخت تېرول په هغه صف کې چې ولاړې د جنګ هغه تر دغه 50 کالو نپلي عبادتونه زیات ثواب لري دغه جهاد الله د دغه دپاره مشروع کړی چې وروسته راځي چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض چې د کافرانو مخنیوی په جهاد کېږي ولې یو ځای کې آیات کې راځي که دا نه وای لهدمت الصوامع والبيع والمساجد بیا به نه مدرسې وي نه به خانقاوې وي نه به جوماتونه وو دا چې مسلمانان په جوماتو کې په آزاد لمونځونه کوي خانقاو کې اهل الله اولیاء او ذکرونه کوي مدارسو کې طالبان علم کوي دا دغه جهاد برکت ده کنه دغه کافران د موږ د ارڅ دښمن دي دا نه غواړي چې مدرسه کې څوک علم وکړي دا نه غواړي چې په جماعت کې څوک لمونځ وکړي دا نه غواړي چې په خانقاه کې څوک ذکر د خدای متعال وکړي نو دې کوشش خدا ده چې پرون مو ویل دا يهود او نصارا ترڅو نه راځي کېږي چې ور کافر شوی نه چې کافر شو نو خو جماعت هم لاړ ختم شو مدرسه هم لاړ ختم شو دا پاسبان ده دغه جهاد ساتونکی د اعمالو ده خو ساتونکی د دغه شیانو ده د لمانځه د جماعت د خانقاه د دغه عباداتو د مدارسو ساتونکی ده په دغه کې یو بل چیز ته اشاره وشوه جهاد حسن لغیره ده حسن لنفسه نه ده لمونځ حسن لذاته ده خپله روژه حسن لذاته ده علم حسن لذاته ده دا په خپله بذات مقصود دی جهاد په خپله بذات نه ده مقصود انسان وژل دی د کورو ړنګول دی تکلیفونه جوړول دي دا په خپله حسن نشته پکې دا حسن د دغه دپاره ده چې هغه په وساتل شي نو بیرته نیت به د لیتکونه کلمت الله هی العلیا چې د خدای دین سالم پاتې شي او کنه هغه نیت نشته پکې د دین حفاظت نه کوي چې په خپله په جهاد کې ګرځي لمونځ نه کوي دا لمونځ خو جهاد خدای دغه دپاره چې تل منځه ته خلاص شي چې لمونځ په خپله نه کوي بیا جهاد څه فایده شوه ګوره لمونځ خو هغه د دومره عبادت مهم ده چې په جنګ کې به هم نه پرېږدي حتی جمع به هم نه پرېږدي حتی صلات خوف درته روا ده نیم لمونځ په امام سي وکړه نیم لمونځ په سنګر کې وکړه تا ګوره راتګ هم درته روا ده خو لمونځ به نه پرېږدي جمع به نه پرېږدي که دومره و مقام د جمع نه وه بیا نو ګوښه لمونځ وکړه خو لمونځ به نه پرېږدي ولې جهاد کې د دغه دپاره چې لمانځه ته خلاص شي چې په سنګر کې پروت لمونځ نه کوي جمع نه کوي د خدای ذکر او عبادت نه کوي سروزونه غږی نور له لعب کوي دا شیطان د موږ دښمن ده په نامه غلطي طالب په دغه خطا کې چې طالبان خو نو چې کور ووت ملایکې د رحمت وزر ورته غړي او ټول کائنات د لپاره دعا وکړي په جماعت کې په جمع کې په لمانځه کې سستیا په طالبانو کې څومره اندازه وي په اکثرو ځای کې په مدرسه کې نه جامع لمونځ نه کوي جامع لمونځ ترتیر یو په وویشته 15 منټه مخکې نشي چې کېدی بیا د طالبي په زندگی کې لمونځ په یو کم 50 کروڑه ذکر په یو کم 50 کروڑه یو کم 50 کروڑه دی لکه د جهاد په میدان کې چې لمونځ په یو کم 50 کروڑه ذکر په یو کم 50 کروڑه په مدرسه کې دلته دغمره ثواب لري دلته طالب په طالبي خطا کې د یو کم 50 کروڑه عبادت نه دا وظیفه او دا ذکرونه دغه ته وسوک لاسيږي درته چې وځو لک چکر وای درته چې وځو لک چکر وای جامع المنص پاتې ذکر پاتې یخته مجاهد په جهاد کې
چې الله دې ډیر ذکر حکم ورته کوي د جامع او د منځو د پایبندي حکم ورته کوي یو ته خیال دا چې ته خو د جنت ټیکادار چې وته د کور چې شهید شوی نو ذات جنت ډایرکټ د جنت ته ډایرکټ ذات په جامع کې الته په سنگر کې پروتي هغه د ښه عبادت چې یو کم 50 کروڑ خدای پاک بدل ورکي د منځ اهتمام نه کوي د ذکر اهتمام نه کوي د بل عبادت چې یو کم 50 کروڑ بدلېږي نو دا وای الته فضیلت لري چې نیت به صفاوي خو نور فضایل بیا په خپل ځای کې سره روان دي خو تر دغه جهاد نه چې الته په یو ځای کې بیا روان د تفصیلی بحث تر دغه نم د علم مقام جګده ولی مجاهد چې په جهاد باندې کافر مسلمان کی غاړه کېږدي خو اسلام ته مطلوب خدا د چې مسلمان کې بیا چې د اسلام احکام ورکوي په جهاد ورکول کېږي که په علم بیرته اصلي مقصود علم ته ضرورت لري اخو وسیله ده او وسیله ده بیرته اصلي مقصد اصلي خدمت په علم باندې کېږي که بالفرض کې په دوه تعبیر ویو جهاد چې موږ پیژنو خو په علم پیژنو چې دا روا ده جهاد ده دا فساد ده داسې ژوند چې وکړي دا قیمتي ده خدای یو کم 50 کروڑه درته بدلوي که داسې وکړي دا فتنه ده جهنم ته به روانې حضرت مدام د نبی علیه السلام غلام ده غیش راغی د یوخ نشامان کوزي ولګیدو صحابه مبارک دی ویده د پر جنت ته خو شهید شو نبی علیہ السلام ورته ویل نه زوینم هغه څادر چې د غنیمت مال نه په خیبر کې د تقسیم نه مخکې د اخیسته وتی اور لمبي په د باندې وي بل صحابي چې دا واورید دغه د چپله کې دغه پاړه دغه ځای چې راوختي شراک یو پاړه تسمه یا دوه تسمه د څرمنه دای راوړي چې دام د غنیمت تقسیم نه مخکې ما اخیستې وي نبی اسلامي اشراک من النار وشراکان من النار کبیرته د توبه نه وایستل نه وای دراوړي دغه بم په جهنم کې بیا ته پسوي نو دام چې پیژنو خو په علم به پیژنو وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي تاسو مؤمنانو په لار دی الله تعالی کې الذين دیغه خلق سره یقاتلونکم چې جنگيږي د تاسو سره ولا تعددوا تیرای مکه یو خو هغه معنا و چې ورسته را روان ده چې په حرم د خدای کې تاسو اول حمله مکه دومره معنا دلته دا ده ولا تعددوا جنگ روا ده خو ظلم ناروا ده جنگ په میدان کې د کافرو په کلی ورغله خزه بنه وژنه سپینګیره چې د جنگ نه وي دا بنه وژنه کانکای بنه وژنه نه به خزه وژنه نه به سپینګیره وژنه نه به کانکای وژنه دا ظلم ده او هغه سپینګیره چې هغه د قومندان د مشر د امیر ده یا عملاً جنگ کوي یا مشورې د جنگ ور کوي هغه خزه چې هغه په جنگ کې لګیا ده تاسو سره جنگيږي هغه الګ چې د جنگ په سب کې دی راوستلای ده بیا جنگ بیا وجل روا دي خو چې هغه جنگ نه کوي دلته په دار د اسلام کې خدایم دی وساتي سړی چې مرتد شي د دین نه واوړي حکم د شریعت ته د درې ورځې استحبابي حکم د مهلت ورکړه دلایل ورته یې کني واجب به خو که خزه مرتد شو مرګ روا ده کافر شو مرګ نه روا ده ولی اصل علت وجل محاربیت ته هغه کافر به وجنه چې تا وجنه چې جنگ نه کوي هغه به نه وجنه د هندوان د سیکان د عیسایان د موږ تاسو په دغه ملک پراته دي کنه دي پراته دا کافران دي که مسلمان وجنه روا ده نبی علیہ السلام دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا واعراضهم كاعراضنا کوس دغه زمي چې دلته زمي د مسلمانانو قبول کړي دا څوک مړ کې دا سړی په قصاص کې دا مسلمان ولی علت د وجل ختم شو خو خدای ته په ملک وسیږي د تا قانون ته غاړه کې دا اگر کې اسلام نه د قبول کړي خدای ویل زي تاسو سره نه جنگيږي چې تا ته غاړه کې خو اوس د هندو دلته پروته عیسائی دلته پروته دا اره ډاله والا چې پروته وژلې ناروا ده نو وایله کدلته چې په تا په ملک پروتم ژوندۍ هغه دروا ده نو چې کافر ملک ته ورغلم د خزه به نه وژنه سپینګری به نه وژنه الکان به نه وژنه دا ظلم ده ولا تعتدوا علی وجه تعذاب نه کوي ان الله لا يحب المعتدين خدای پاک نه خو کوي تیریدونکو د حد نه وقتلوهم وجنه دا کافران حيث ثقفتموهم ارزای کې مچ پیدا کړ دی واخرجوهم باس دی من حيث اخرجوكم لا غزای چې تاسو یستلې د مکه معزومه نه تاسو وېسته اوس نو چې واسمه پورسیږي دی و شړای په وایخلې والفتنه اشد من القتل او شرک د دین اړول دا ډیر سخت تر قتل نه دا خو مسلمان ډارېده چې کوم ګور شو په حرم د خدای کې جنگ وکړو
نو په ګناه کې به واقع شو. الله لکه وروسته را روان ده دغه توتیه کدي دای په شرک لګیا ده، دای د شرک دی تا تر وژلو دا غټ جرم ده. ولا تقاتلوهم ما جنگيږي د دې سره عند المسجد الحرام په نزد مسجد حرام باندې حتی یقاتلوکم په ترڅو پورې چې تاسو سره وجنګيږي د په د مسجد حرام کې. فإن قاتلوکم کدی در سره وجنګي ده په حرام د خدای کې فقتلوهم بیا وجنئ کذالک جزاء الکافرین دغه شان د جزاء د کافرانو. ننم حکم دادا چې په حرام کې دینه جنگونه ناروا دي. حتی یو سړی دی باندې قتل کړي پناه یې وړ حرام ته د موږ مذهب دادا چې نه به وجنه او لیاره په باندې کې خوراک چې کاک په باندې کې چې مجبور شي وتل وته بیا بر الته انتقام تر اخلي. فإن انتهوا کدی منع وکړه د شرک نه فإن الله غفور رحیم خدای پاک غفور رحیم ده. نو الله به معاف کی چې اسلام راوړ بیا به کار نه پلري حتی دومره احتیاط ته دومره صحابي مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې کدی کافرانو سره په جنگ کې داسې پیښه شو چې یو کافر په ما وار وکړ د ما یو لاس را پرې کو بیا ما تور په دجګه کړ چې دای مې ویو دو ویل لا اله الا الله اوس مړکم کنه نبی علیہ السلام ته ویل نه د بیا ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ما یو لاس هم قد وجل پرې کړی دا د ځان د خلاصولو د پاره راته وی نبی علیہ السلام ورته نه به وجنه ولکه ته مړ کې تب د څه لکه دای چې مخ کې وو مخ کې د قتل روا وکنه و چې د کلمه ویل دای معصوم شو چې مسلمان څو قدر کې قصاصا بیا دغه سړی مرګ پر واکیږي کنه بیرته به د تامر گرواشي. حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام د متبنی زوی و ډیر په نبی علیہ السلام ګرانم وو. په یو جنگ کې یو کافر څو مسلمانان شهیدان کړه بل وارد یو طرف نه یو انصاری د بل طرف نه حضرت اسامه ده دغه دواړو چې یو دی یو طرف نه نيزه په جګه کړ بل دی بل طرف نه د ناری کړ لا اله الا الله ویله هغه انصاری ځان وګرځو ذاتی حضرت اسامه په وې مړ کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حال راغی نبی علیہ السلام ورته ویله کلمه ویله به دې مړ کو دوته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان خلاصو پلان کایم شهید کو پلان کایم شهید کو پلان کایم شهید کو خودته وډار شو ماسره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الله شققت قلبه زړه دی ولې نه تیرو څه معنا زړه کې دی معلومه وای شو چې دا کلمه د ځړه نه ویلې د په دروغ ویلې مخ مامور په ظاهر یو په باطن خو د چانه یو خبر چې په ظاهر کلمه ویلې مسلمان د ذاتی بینه وژنه او دیغه مسلمان مرګ د دسې سړی الته بیا راوکیږي کافر ده په جنگ کې در سره مخامخ شو کلمه ویلې تا پرېکه بل وخت بیا ګوري چې بیا د کافرانو په سب کې راغله د بیا تاسو سره جنگيږي نو دلته معلومه شو چې هغه کلمه په دروغ ویله بیا وزر روا ده خو نه چې د کلمه ویله حتی دا باندې ځای کې ناری وي د عسکر ورسره چې زی په زور راوستلې ما دا بل نه پرېګید چې نه اوس به د ګوره فإن انتهوا بالله غفور رحيم وقاتلوهم جنگيږي تاسو د دې سره حتی لا تكون فتنه تريغه وخت پورې چې شرک ختم شوی نه فساد ختم شوی نه تريغه وخت جنگيږي ويكون الدين لله او دین ټول دی الله تعالی وګرځي. فإن انتهوا کچیر دې ځان منې کو فلا عدوان بیا تیرای نشته تجاوز نشته الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې. الشهر الحرام بالشهر الحرام یا دامنه دا عمرې نه چې من کړی خو د اشهر الحرم کې وذل قعده کې و چې عمرې نه من کړه کال ته بیا لاړه په ذل قعده کې د عمرې د پر قضایي نو الله د تسلی د پروتي الشهر الحرام بالشهر الحرام دغه د عزت میاشت چې ذل قعده کې عمره کوي په مقابل دیغه کې د چاپروس کله تاسو من کړی وي والحرمات قصاص عزتونه ټول برابر دي په یغه میاشت کې چې عمرې څومره ثواب وسم ته عمره ثواب ده یا وای دا معنا یا دا معنا که تاسو ډاریږئ چې دوی به جنگ را سره وکړي په عمرې کې چې دا دوم کال ځای نو الشهر الحرام بین الشهر الحرام والحرمات قصاص کدی قدر کو تاسو قدر وکړي خو کدی تعدا وکړه تاسو ته روا ده بیا ځي الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم کچا تعدا وکړه په تاسو باندې په دا اشهر الحرم کې فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بیا تاسو تجاوز وکړه په دې باندې په مثل دیغه چې دې تجاوز کړی د په تاسو باندې واتقوا الله دې الله نو ویریږي واعلموا پوښي ان الله مع المتقين خدای پاک دې پرهیزګار خلکو سره د علم او په نصرت سره څومره چې په مجاهدینو کې تقوا ډیریږي دغه د خدای په کومک ورسره زیاتیږي. وانفقوا في سبيل الله
وانفقوا فی سبیل الله، لګوي مالونه خپل په لار دی الله کې. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ما ورځوي ځانونه خپل هلاکت ته. واحسنوا، نیکی کوي الله د مخلوق سره، خصوصا د مجاهدینو سره. ان الله يحب المحسنين، خدای په خو کې نیکی کوونکی. حضرت ابي ايوب انصاري رضی الله عنه دا آیات مو د انصار په باب کې نازل شوی. اول کې به ازداد اسلام کې مجاهدین نو کم وو، مالونه هم کم وو. انصارو مبارکینو په ځان او په مال قرباني ورکړه، د دغه دین ابياري حفاظت په ځان او په مال وکړه. خو چې ورسته فتوحات راغله، غنیمتونه ډیر شو، بیت المال کې روپۍ پیدا شوې، ورسره مسلمانان ډیر شو. نو انصارو په خپل منځ کې پټه مشوره وکړه چې موږ تاسو باغونه زمینداری ټوله خراب شوې. اوس خو ګورئ خنیاتی و خراب خو نه و، اوس خو الحمدلله مجاهدین ډیر شو، مالونه هم ډیر شو. درځي چې موږ تاسو د خپل کاروبار لږ برابر کو، اقتصاد برابر کو. دوی چې دا فیصله وکړه چې اوس به هر جنگ ته ذاتی نه ځو، ډېر روپۍ به نه لګوو، یو وارې چې لږ سرمایه جوړه کړو. الله دستي آیتونه نازل کړه، ګوره دا روپۍ لګوئ، ځان هلاکت ته مه اچوئ. که تاسو جهاد پرېږدئ، انصار کښېنئ، بیرته به کفار غالبه کېږي. چې کافر غالب شو، مال دې هم لاړ، ته هم لاړې، خپله د خپل ځان هلاکت ته واچو که دې نه واچو. دا به نه کوي. د دغې وجې نه حضرت ابي انصاري تر مرګه پورې جهادونه نه پرېښ. حتی د روم په جنگ کې د مجاهدینو سره روان ده، مریض و، مرض موت په مرض باندې مړ شو په خپل مرګ. خو دا مجاهدون ملګرو ته وصیت کې وایي ما به هلته د صف د جنگ د ځای د قسطنطنیه ښار د دیواله څنګ ته نږدې هلته ښخویه. په دغه جهاد د سفر کې مړ شو. او څوک چې په سفر د جهاد کې مړ شي، مرګ د شهادت ته. په سفر د علم کې مړ شي، مرګ د شهادت ته. هلته مړ شو، دفن یې کړ. وقبره یزار، قبر د زیارتو ته. وکانو یستسقون به، د مهاجرو اتباع انصار او تابعین مسلمانان به ورتله د قبر ته، خدای پاک ته به وسیله کوو، باران خواست به پکو، خدای پاک به باران پکو. دغه ځای نه دا وای معلومیږي چې غوښتله د حاجتو په نزد د قبورو د اولیاء جائز ده. د قبر د نیک سړي په څنګ کې خدای پاک ته سوال کوي، داسې نه چې د قبر نه غواړي. دا د قبر نه غوښتل شرک ده. د نیکو خلکو د قبرو په څنګ کې الله ته سوال کول زر قبليږي. لکه وای په ژوند کې چې څوک مستجاب دعوات دي، د عبادت قبليږي، د تام سره قبليږي. پس لمرګ نم د قبر په څنګ کې چې ته دعا کوي، خدای دغه سي قبلي. حضرت امام بخاری مستجاب دعواتو چې مړ شو، یو څه وخت بعد قحطي راغله بخارا کې، استسقا باران خاص به کوو، خو بارانونه نه کېده. علماو د وخت پاچا ته ویل که رښتیا باران خاص غواړي، د امام بخاري صاحب د قبر څنګ ته لاړ شه. وای دی لاړه حالت دغه د قبر په څنګ کې دعا الله ته وکړه، باران شروع شو. یو جمعه دومره بارانو چې خپل کورو ته نشوي راتلی. ځکه حضرت امام شافعي صاحب وی د امام صاحب قبر تریاق مجرب د اجابت دعا لپاره. حتی د مکه معظمه نه به کوفه ته تلو، عراق ته د امام صاحب قبر مبارک ته، او آلته به د قبر په څنګ کې د ادب کوه. حتی د سحر په لمانځه کې د قبر په څنګ کې لمونځ کوي. رفع الیدین پرې خو د امام شافعي صاحب دغه پرای چې رکوع ته ځم لاسونه پورته کوي، چې رکوع نه راځي کښم لاسونه پورته کوي. چې لمونځ خلاص کو چا ورته ویل نن خو د خپل مزه پرې خای. وای ماته د صاحب د قبر نه حیا راځي چې د په څنګ کې د مستقز خلاف وکم. ځکه الناس عیال ابي حنیفه په الفقه، او دا ژوندې دي ویني اوري. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بخاری شریف کې روایت ده چې نبی علیہ السلام دفن شو، وای زه به دغه سلوت مخ ورتلم. ما ویل خپل خاوند مې ده. چې صدیق اکبر رضی الله عنه ور سره دفن شو، زه به دغه سلوت مخ ورتلم. ما ویل خپل قبلګاه مې ده ور سره. چې کله حضرت عمر رضی الله عنه ور سره دفن شو، بیا به مخ دې پټو وچ ورتلو. څوک صحابه او قبل څوک، او دا عقیده د نبی علیہ السلام نزد کړي وکړي بل چانه چې هغه مړی پیژندای نه، مړی لیدای نه، علم نه راتلای، بیا پس هغه په خاور کې دنه پټ ظاهري لیدل شته، دا مختر پټي. در ځای نه وای معلومیږي چې صاحب د قبر هغه مقام د چا په ژوند کې وو، اوري ویني
انك لا تسمع الموتى کې بیا نور خبره را روانه دي، بیا به پیغزه کې پسې کوو خو به هر تقدیر. واتم الحج والعمره لله، پر کوي تاسو حج او عمره د خاص خدای د رضا لپاره. فإن احسرتم کتاسو محاصره شوي فمستيسر من الهدي، بیا لازم د پتاسو باندې هغه څه چې درته آسان وي د مذبوحین لکه یو پس مثلا. ولا تحلقوا رؤوسكم، مرخي سرون خپل حتى يبلغ الهدي محله، چې ترڅو هغه هدیه د حلال دن ځای ته ورسیږي چې حرام د خدای ده. فمن كان منكم مريضا، کڅوک د تاسو نه مریض او به اذن من راسه، یا په د پورې څه ضرر وو د سر د دنه بیا سر ورخی ففدیتون، بیا فدیه ده من صیامین چې هغه فدیه عبارت د روژې نیولو نه چې 3 ورځې روژه ونیسي، او صدقتین یا شپږو مسکینانو ته نیمه نیمه کاسه صدقه ورکي، او نسکین یا یو پسه حلال کی. فاذا امنتم کله چې په امن شوي فمن تمتع بالعمره الى الحج، کچا ګټه واخسته په عمره چې ور متصل کړه حج ته حج تمتع وکړه یا حج قران وکړه فمستيسر من الهدي، بیا واجب ده په د باندې هغه څه چې آسان وي دته د هدیه نه یو پسې ادنا ده کوي علی لکه خلل د ادب د شکرانه واجب ده. فمن لم يجد کچا دا پسنه کو پیدا فصيام 3 ايام في الحج، بیا 3 ورځې روزه په د باندې لازم دي په حج کې چې اخرینی ورځ به د عرفات ورځ راځي، وم اتم نم 3 ورځې به د حج ورځې نه مخکې روزه نیسي. و7 اذا رجعتم، و ورځې چې د حج نه فارغ شي کور ته راتګ نه د شرط کو چې د حج نه فارغ شو تلک 10 کامله، دا 10 ورځې پوره دي و په مقابل کې. ذالک دا حج تمتع لمن دیغه چا دی پاره ده لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، چې نوی اهل د حاضر مسجد حرام ته د میقاتونه د نه نوی د میقاتونه د باندې خلک یغه ته حج تمتع حج قران روا ده هغه نګي خلکو ته نه. واتقوا الله دی الا نو ویریږي وعلم پوښي ان الله شدید العقاب، خدای پاک د سخت عذاب ورکول ولاد. عمره کې نبی اسلام او صحابه محصور شو کوپارو نه پرې نو ځان حلال کو دالت په حدیبیه کې پسونه حلال کړ سرونه ورخیل. نو حج ته سړی روان په لیاره بند شو نو پسه به ولیږي دلته به نر حلالي. امام شافعي صاحب دغه چې په کوم ځای کې بند شو حالت به حلال کې، ولی په عمره کې چې نبی اسلام تلو چې چیرې بند شو حالت حلال کړ. موږ حدیبه نیمه په حل کې د نیمه په حرم کې د خیمه په حل کې وي، خو چې کله فیصله وشو د بیرته تک د حرم په حدود کې خپل پسونه حلال کړ. بل حاجی چې حج کوي عمره کوونکی چې عمره کوي چې احرام وتړو ویښتان به نرخي، نور خبره بیا ورسته را روانه دي. خو په حدیبیه کې چې شپې ډېرې وته یو صحابي په کټو پسې ور باندې کړی ده، نبی اسلام په تیریږي چې د سپګي داسې پر روانې دي دومره ډېرې کړې دي. نبی اسلام ورته تا ته ډېر تکلیف درکې وای او وای خیر دې خدا توقع نه و چې صلح بکیږي، دې خدا توقع چې مخکې به پسې ځو نو د احرام په حال کې سر ورخیو خو ورته ویل دا 3 ورځې روژې ونیسه یا یو پسه حلال کا یا شپږ مسکینانو ته نیمه نیمه کاسه صدقه ورکه. خدای پاک دا آیات نازل کړ چې کله چا د سر تکلیف و د احرام په حال کې ضرر و سر ورخیو نو بیا به دا شي کی. خو که محاصره شو هدی دلته اوس روان د احرام تلل ده حکومت بند کو مثلا نشي تلای، نور مرګري چې دی هغه ته بووي چې آلته په پلان کې ورځ باندې په حرم کې یو پسه حلال کې طریقه وخت بدای د احرام نه ځان باسي، کزان باسي ګندر شوی جامع غوندي خوشبوئی استعمالي نو کان پرې کوي ویښتان ارخي نو بیا دم په د باندې اوړي. واتقوا الله ان واعلم ان الله شدید العقاب، خدای پاک د سخت عذاب ورکول ولاد. د شیخ الحدیث الحاج خلیفہ دین محمد صاحب د نشریات شمیره 0029 311 90 11 222